سلامونه دوستانو. نن د دندې او کار د مشاورې په اړه بحث کوو یا په شغلي مشاوره. دا مشاوره څه ده؟ په څه ډول ترسره کیږي او څه ګټې لري؟ بله دوستانو، د راتلونکي لرونکي دندو یا د راتلونکي ژوند په اړوند د یوې ښې دندې انتخاب یو خورا مهمه، خورا ارزښتمنده او خورا سخته مسله ده. انسان زیات په دې پورې تړلی چې دنده یې څه ده، انسان څه کوي، څه نه کوي، په آینده کې به څه کوي، څه ترې جوړیږي، څنګه کولی شي انسان موفق وي، بریالی او نیکمرغه وي. د یو انسان دنده د ده په ژوند کې څومره نقش لري، دا یو خورا مهم بحث ده. که موږ غواړو چې د راتلونکي ښې دندې لپاره یا د خپل راتلونکي لپاره یوه ښه دنده وټاکو، نو په دغه برخه کې موږ یو مشاور ته ضرورت لرو، یو روانشناس ته او له یو روانشناس سره جلسې ته او مشاورې ته ضرورت لرو. یو دویم، له استعداد سره سمه دنده. زموږ ډېر هیوادوال دي، ډېر ځوانان دي په دې نه پوهېږي چې د دوی استعداد په کومه برخه کې ده او دوی زده کړې یا تحصیل په کومه برخه کې وکړي. په دې تر اوسه پورې زموږ ډېری هیوادوال نه پوهېږي. ډېر داسې انسانان شته چې لایق او شوق یې په ښکلو هنرونو کې دي، اما دوی راغلي دي ډاکټران دي. ډېر داسې ځوانان دي چې طب یې ولوسته اما کار یې ټول په ژورنالیزم کې وکړه. ډېر داسې ځوانان شته چې لوستې انجینري ده، دا انجینر خو اوس د وړکتون مشر ده او یا هم د ادبیاتو یا د شعر و شاعرۍ په برخه کې 5-6 ټولګې لري. دا ستونزه څه ده؟ ولې داسې یو څوک نشته چې په دغه برخه کې موږ سره کومک وکړي؟ چې زه اصلا د شعر و شاعرۍ لپاره ښه یم که د انجینري کارونو لپاره؟ زه یو ښه ډاکټر یم که یو ښه ژورنالیست؟ په دې برخه کې که موږ مکتب کې یو څوک وایي یا په ټوله کې داسې یو مرکز وایي چې زه د تعلیم په وخت کې او د تحصیل په وخت کې یو ور ورغلی وای، هلته مې سر ورښکاره کړی وای او ورته ویلي مې وایي دا زه په کومه برخه کې دغې دنیا ته په درد خورم، او هغه راته ویلي وای چې راسه زه له تا نه یو ټسټ واخلم، تا اصلا په دغه برخه کې ډېر رشد کولی شي. دریم مورد د کاري وړتیاو پوره کول دي. ډېری انسانان دي دوستانو سره له دې چې تحصیل یې کړی، سره له دې چې ښه غټ ورمیږ لري، سره له دې چې ښه ډېر هوښیار ځان ورته ښکارېږي، اما په ځینو برخو کې د کار لیاقت نه لري، د کار وړتیا نه لري، د کار شایستګي نه لري. ښه خلک به وي، ما دا خبره په کراتو کړې ده، په کراتو مې دا خبره کړې ده، ډېر ښه خلک به وي، ډېر ښه عالم خلک به وي، دانشمند خلک به وي، اما په یو خاصه څانګه او یو خاصه برخه کې لیاقت نه لري، هوښیاري نه لري، وړتیا نه لري. دا مسله باید حل سي، او دا حل کېدی سي چې موږ له یوه راپور سره کینو او جلسه ورسره واخلو او موږ ته ووایي چې موږ څنګه کولی شو خپلې کاري وړتیاوې پیاوړې کړو، څنګه کولی شو خپل روابط جوړ کړو، څنګه کولی شو خپل درناوی وساتو، څنګه کولی شو ارتباطات داسې جوړ کړو چې هدف پکې ترلاسه شي. څلورم مورد د دندو په اړوند معلومات حاصلول دي. موږ په دې اړوند تر اوسه پورې نه پوهېږو چې زه چې ځم او انجینري وایم په پولیتخنیک یا په کابل پوهنتون کې، په د ولایتو په پوهنتونونو کې افغانستان څومره انجینرانو ته ضرورت لري؟ زه چې ځم طب وایم افغانستان څومره ډاکټرانو ته ضرورت لري؟ دا اندازه او کچه تر اوسه پورې موږ ته نه ده معلومه. په نورو هیوادونو کې پوهنتونونه له خپلو دولتونو نه سروې اخلي، پوهنتونونه خپلو دولتونو ته سروې ورکوي، تحقیق ورکوي چې موږ 5 کاله بعد زموږ ټولنه په دغسې یو مشکل اخته کیږي او موږ دغسې یو کادر ته ضرورت لرو. لکه ایټالیا مثلا، اوس د ایټالیا پوهنتونونه په دې کار کوي چې د کورونا په وخت کې موږ د ډاکټرانو له کمبود سره مخامخ شو. اوس د ایټالیا پوهنتونونو د ایټالیا دولت ته دا طرحه ورکړې ده چې موږ باید د طب په برخه کې ډېر خلک وروزو، حتی له بهر نه هم خلک راوغواړو، تابعیت ورکو او سټیزن کو، ایټالویان کو او ډاکټران کو چې په آینده کې که احیانا د کورونا په څېر له یو بلې بدبختۍ سره موږ مخامخ کېدو چې بیا موږ خپل تدابیر ورته ولرو. یا مثلا اوس په آلمان کې ډېر د ماشوم د صحي مسایلو په برخه کې او د ماشوم د اپ نارمل ماشوم په برخه کې د اروپایانو روزلو ته سخت زیات ضرورت ده. اما دلته په افغانستان کې ډېر په ندرت معلول ماشومان لیدل کېږي.
یا هلته اوس په اروپا کې په نورو هیوادونو کې په غرب کې هغو مرکزونو کې ډېر نرسانو ته ضرورت ده چې دا بوډاګان ساتي. دلته په افغانستان کې دې نرس ته کېدای شي ضرورت نه وي. یعنې هره ټولنه خپلې اړتیاوې لري. موږ د دندو لپاره په اړوند باید معلومات پیدا کړو. ما ته کله کله هغه دوستان چې دلته اوس په کابل کې ژوند کوي، اوس په ایواکویشن کې لاړل مثلا امریکا ته یا لندن ته یا اروپا ته، علل خصوص جرمني ته، هلته اوس ما سره مشورې کوي چې زه غواړم طب ووایم، زه غواړم دا ووایم. زه ورته وایم چې ته طب مه غواړه، ته انجینري مه غواړه، ته ول سوال تحقیق وکړه چې جرمنان څه ته ضرورت لري. ته ول تحقیق وکړه چې کاناډایان په کومه برخه کې ډېر ضرورت لري. اصلا د یو ډاکټر معاش په امریکا کې څنګه ده، یو ډاکټر اصلا په امریکا کې څومره ارزښت لري. ته ول سوال دا تحقیق وکړه، بیا هغه رشته ووایه. طب خو دلته ارزښت درلوده ځکه چې موږ ټول ناروغان یو. یو ټولنه هغه وخت د یو ډاکټر ډېر احترام کوي چې ناروغ یي. اوس که ته د امریکې مثال راکوې یا د لندن مثال راکوې، خو دا خو فرق کوي. ته ول سوال هغه تحقیقات وکړه، بیا راسه ووایه چې زه کومه رشته ووایم. بنا د هرې ټولنې دندې فرق کوي. بله مسله د ځان پېژندنې، کاري چاپېریال او طرحې مسله ده. موږ څنګه ځان وپېژنو، څنګه یو کاري چاپېریال ترسره کړو او څنګه د طرحې په اساس کار وکړو. موږ ډېر ځله نه پوهېږو چې طرحه څه ده، کانسپټ څه ده. موږ د هېڅ لپاره طرحه نه لرو. زه باور لرم دا اوس د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه نه پوهېږي چې 5 کاله بعد څومره شاګردان فارغېږي او د دې یعنې د لوړو زده کړو وزارت پوهنتونونه څومره ظرفیت لري. دا د ما وزارت ده، زه همدلته کار کوم، زه استاد یم پوهنتون کې. همداسې تاسو فکر وکړئ چې د زراعت وزارت په کومه هوا کې ده. 10 کاله بعد موږ څونه اوبه لرو؟ 10 کاله بعد د افغانستان څومره ځمکه د زراعت لپاره مناسبه ده؟ موږ څه ته ضرورت لرو 10 کاله بعد؟ موږ د اردو مسله راغله، د نوي نظام په راتګ د اردو مسله راغله. موږ د اوس دقیقه نه پوهېږو چې زموږ څومره پولې دي، څومره پوستې دي، موږ له څومره امکانات لرو او څومره اردو ته ضرورت لرو. موږ څومره پولیسو ته ضرورت لرو. موږ دا اوس دستي نه پوهېږو چې موږ څومره ملایانو ته ضرورت لرو. زموږ په وطن کې څومره جوماتونه دي او موږ د څومره ملایانو تولید ته ضرورت لرو. 10,000 مدرسې په پاکستان کې فعاله دي او 40,000 په بنګلادیش کې، او همداسې یو 40,000 نورې په دې نوره منځنۍ اسیا کې در حساب کړه، په هندو په نورو هیوادونو کې، همداسې په افغانستان کې دا ورځ تر بلې تولیدات کوي. موږ تر اوسه نه پوهېږو چې موږ څومره ملایانو ته ضرورت لرو. موږ دقیقا څومره ملا ته ضرورت لرو، څومره ملا زموږ په کار ده. او که دا افاده کو یا مفهوم کو چې نه موږ ټول باید ملایان اوسو، ټول باید په دین خبر اوسو، ټول باید دین شناسان اوسو، هغه یو بل استدلال ده. زه په دې باور یم چې موږ ټول دې ته اړتیا نه لرو چې دین شناسان سو. موږ ټول دین مداران یو، ټول باید په دې پوه څنګه مونځ کوو، څنګه اودس کوو، څنګه خپل عبادت کوو. د باید ټول پوه سي، ټول ملت او څوک ځان ته مسلمان وایي او په یو اسلامي هیواد یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوي، په دې باید پوه سي. اما ټول شیخ الحدیث کېدل، ټول په دین شناس کېدل ته څه ضرورت؟ دا خپل یو بحث ده. موږ دا اوس دستي په اروایي مسلو کې او په اروایي ستونزو کې ډوب او غرق خلک یو. 2 ارواپوهان نه لرو. دا اوس دستي ما ته راوښیي 15 ارواپوهان چې عملا او د زړه له تله صحیح کار وکړي. زه به د خپل ځان لافې نه کوم، نه به یې وهمه لافه چې زه یم او دا ده واخه ده، اما زه به تر کوم ځای ورسېږم. زه خپله څومره ضرورت لرم چې مطالعه وکړم. زه خپله باید PhD واخلم. زه خپله باید په ځینو مسایلو کې ځینو برخو کې متخصص سم. زه به اول کومه ستونزه کومه سوړه پټوم. زه اول دا خو په یو عالم ستونزې لري. ملت خو ټول په اروایي ستونزو کې ډوب ده که نه. موږ ډاکټرانو ته دومره ډېر ضرورت لرو، ملایانو ته ډېر ضرورت لرو، که اروپانو ته. دا سروې چا سره نشته، دا طرحې چا سره نشته. په دې اړه باید کار وسي، په دې اړه باید فکر وسي. دولت باید دې ته فکر وکړي. تعصب دې نه کوي. زه تبعیض نه کوم، زه د رشتو ترمنځ تعصب نه رامنځته کوم. زه نه وایم چې ملا بد ده یا د ډاکټر شتون بد ده، اما د یو ارواپوه شتون ضرور ده، ډېر زیات ضرور ده، ډېر زیات اړتیا ده. زه وینم، زه خپله مخامخ یم خلکو سره، هره ورځ ورسره مخامخ یم، نه مې په ټلیفون نوبت شته، نه په خواله رسنیو، نه په انبوکس. زه خپل انبوکس ته نوځم، په سلګونو کسان خپلې ستونزې راته وایي. زه له هغه بیچاره سره په خوست کې بیچاره په کراچۍ چلوي او د کابل ته راتګ هغه نه لري کرا، زه هغه بیچاره سره څه وکړم؟ په ټلیفون کې خو کومک نسم ورسره کولی، ورتلی خو زه نسم.
که دی راسي خو دی خو مجبور چې یوه میاشت نوره بیا هغه کراچي وګرځي تر څو راسي تر دې ځایه پورې. ډېر ځله زه د خوست له دوستانو سره په دغه مسله کې مخامخ سوی یم. یعنې ډېر ځله مې له زړه نه تورې وینې ورته تویې سوي دي چې دوی ویلي دي چې موږ راغلو له خوسته بیا به هم راسو استاد خیر قرض به یې کړو پیسې کراچي به وچلو یو شی به خرڅ کړو خو را به سو او د ما له زړه تورې وینې ورته څڅلي دي څخه دغلته که په خوست کې یو 5-6 راونشناسان وای ما ته به څه ضرورت و ولې به زه ځورېدم ولې به دی ځورېدم. اما که لاړ سئ تاسو خوست ته په همدغه خوست کې کیدای سي په زرګونو په لسګونو ډاکټران په لسګونو حقوقدانان په لسګونو ژورنالستان او د ملایانو خو بیخي په شمېر نسته. ټول خوست ملایان نه ډک نه. اوس تاسو دې ته فکر وکړئ دا ګورئ دا هغه مه اخلئ دا دې ته د ستیزۍ په سترګه مه ګورئ دې ته د ملا ستیزۍ په سترګه مه ګورئ. زه واقعیت وایم موږ ضرورت لرو دې ته ضرورت لرو اړتیا لرو. موږ په خوست کې ارواپوهانو ته ضرورت لرو. ضرور ده چې موږ هلته خوست کې ارواپوهان ولرو. پرته له خوسته موږ په هلمند کې څومره ارواپوهانو ته ضرورت لرو. موږ په ننګرهار کې څومره ارواپوهانو ته ضرورت لرو. کونړ کې څومره ضرور ده. موږ په بدخشان کې ارواپوهانو ته ضرورت لرو. موږ په تخار کې موږ په پنجشیر کې دغه وروستیو جګړو د پنجشیر وضعیت ډېر خراب کړ ډېر نارامه کړ. په دې وروستي تحول کې هېڅ ولایت دومره صدمه ونه لیدله لکه زموږ پنجشیریو ورونو چې ولیدله. هلته باید کومک ورسره وسي هلته باید موږ مرسته وکړو. چیرې د ارواپوه په پنجشیر کې څومره ارواپوهان موږ په پنجشیر کې شته. هلته خلک ضرورت ورته لري. خلکو د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکړل کورونه له لاسه ورکړل کډوال سول هغه اروایي فشار یې کفایت کوي چې په دوی باندې راغی. څومره وځپل سول. یوازینی جای د جنګ په اوسه پنجشیر نور خو ټول تسلیم سول نور خو ټول خپل بیرغونه جګ کړل. یوازینی جای چې جنګ اوسه جدل اوسه هلته مرګ اوسه پنجشیر و. بنان ضرورت لري پنجشیر بغلان ټول ولایتونه ټول ملت ضرورت لري. بنان موږ په کومه برخه کې کار کوو په کومه برخه کې ځوانان روزو. دا مسله ډېره مهمه ده ډېره زیاته مهمه ده. بل دنده په ټول ژوند تاثیر لري. ژوند اصلا له دندې متاثر ده. بل د جوړجاړي مسله ده. موږ څنګه کولی شو له خپل یو همکار سره توافق وکړو علایق استعدادونه او ارزښتونه څنګه سره وصل کړو. زموږ ځینې ارزښتونه او ځینې علایق څنګه سره جوړ سي. کارونه تخصصي کول او ساده کول څنګه رامنځته کولی شو. موږ څنګه کولی شو مشکل ساده کړو. موږ څنګه کولی شو د کار او ژوند ترمنځ تړاو وساتو. موږ یو ژوند لرو کورنۍ او کار لرو. بل زده کړې دي تحقیق ده نوښت ده. موږ څنګه کولی شو بیا هم تل زده کوونکي پاتې شو تل محقق پاتې شو او تل نوښت وکړو. تل زده کړې تل زده کړه یا تل شاګرد پاتې کېدل خپله یو بحث ده. بل مارکیټینګ ده استخدام ده او مدیریت ده. دا ټول هغه موارد دي مسایل دي چې موږ د دندې د ارواپوهنې په برخه کې یا د شغلي مشاورې په برخه کې زموږ ټولنه ډېر زیات ضرورت ورته لري ډېر زیات اړتیا ورته لري او په دې برخه کې باید پام وسي. بلې دوستانو که داسې مرکزونه ایجاد سي په مرکز کې په ولایاتو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې موږ ډېر زیات ضرورت ورته لرو. زموږ ډېر زیات شمېر ځوانان شته چې بهر ته ځي داخل په افغانستان کې غواړي کار وکړي او دوی دې ته ضرورت لري چې له یو چا نه یو مشوره واخلي او کار یې په سم ډول په سمه طریقه په ښه شکل ګټور او ممت شکل ترسره شي. مننه.